السلام علیکم مینوالو، زه محمد علي افغان صدای خیبر نه تاسو سره امید لرم چې روغ او جوړ او ژوند او خوند او مزه اخلو. یو څو شعرونه غنه بعد یو غزل دی نو تاسو سره شریکوم. امید لرم چې تاسو خوښ شي. چې شعر دی چې ځان ته انسان و یو کار د حیواناتو کوي. ځان ته انسان و یو کار د حیواناتو کوي، مړه انسان حیوانات کوم حد ته ورسېدو. او مننه او یې چې د بل د وینو منتظر وي چې اوس کم په جام، د بل د وینو منتظر وي چې اوس کم په جام، مړه ته ګوره جهالت کوم حد ته ورسېدو. مننه او په دې خبره زه افغانه په تعجب کې شمه، په دې خبره زه افغانه په تعجب کې شمه، ریا چې وکړې عبادت کوم حد ته ورسېدو. غزل دی چې په خپلو شتو کې لاړ دی بل دی توش شي، چې په خپلو شتو کې لاړ دی بل دی توش شي، ورکې وله چې سړی دومره دا وشي. مننه. خو د ورکوټي زړه خبرې خو په خپل ځای، د ورکوټي زړه خبرې خو په خپل ځای، خو دومره غټ هم نه چې قد یې پړکوش. مننه. او که شهین د لوړو غروي ما یې بوله، که شهین د لوړو غروي ما یې بوله، که عادت و خوی خاصلت یې ټپوشي. مننه. او څه نصیبي د انسان څه د سروي شي، څه نصیبي د انسان څه د سروي شي، د غنم دانه شي بیل او نور بوش شي. مننه. څه نصیبي د انسان څه د سروي شي، د غنم دانه شي بیل او نور بوش شي. او که زه په شا شوم کړه مې سر قلم افغانه، که زه په شا شوم کړه مې سر قلم افغانه، که خبره په غیرت او په ناموس شي. مننه. ډېره شکریه. امید لرم چې تاسو خوښ شوي.